ملګرو سلامونه. ستړي مشرف د دې وخت چې روغ جوړ او آرام بایستئ. تقریبا بیګا شپې نه ما د عمان د ویزو په اړه باندې یو سټوري کړې وه په فیسبوک کې. ډېرو ملګرو ما ته پیغامونه پرېښي د عمان د ویزې په اړه باندې پوښتنې کولې. بدبختانه باید ووایم چې ټولو ته ما ونه شو کولی په پیغامونو کې خاص جواب ورکړم. نو ښه مې وبلله چې زه دلته په ویډیو شکل باندې د ویزو په اړه باندې وضاحت ملګرو ته ورکړم. کوم سوال که درسره پاتې شو بیا کولی شئ چې ما سره په شخصي واتساپ کې یا هم په مسنجر کې شریک کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شو نتیجې ته سره ورسېږو. د عمان دغه ویزو په اړه چې ما یادونه کړې ده 2 کلنې تجارتي ویزې دي، آزادې ویزې دي. په دې باندې هغه کار چې غیر قانوني نه وي تاسو یې آزاد په عمان کې کولی شئ، یعنې آزادې ویزې دي. او ټول نه مهمه خبره دا چې په دې کې کوم خلک دې لپاره کولی شي چې اپلای وکړي. ساده سیستم دا دی چې یوازې یو پاسپورت یو کې ټاکس او که چېرته بانکي اکاونټ لرئ دا به لا بهتره وي ستاسو لپاره. البته که عمر مو له 21 کلو پورته وي دا یو بهترین آپشن کېدلی شي. ترڅنګ دې ویزو د راویستلو موده له 3 اونیو تر 1 میاشتې ده او حتی تر دې پورې چې کله کله ښایي په 1 اونۍ یا 2 اونۍ کې هم دا ویزې راوویستلی شي. یو مهمه خبره دا چې دا تجارتي ویزې دي. څو ذهنه خلک باید د دې ویزو لپاره تیاری ونیسي. اول خبره دا چې که څوک عمان ته راځي او خپل آزاد تجارت کول غواړي په عمان کې ډېر بهترین آپشن دوی لپاره همدا دی چې په دې تجارتي ویزو باندې دوی خپل کار مخکې ویسي. ولې په دې سره دوی هم ویزا اخلي او هم اقامت 2 کلنه ترلاسه کوي. دویمه خبره دا چې که د بزنس دپاره تجارت دپاره پیسې لري نو ښه لارښوونه ده چې په عمان کې تجارتي سیستم خپل مخکې ویسي او خپل تجارت او بزنس وکړي. دویمه خبره پکې دا ده چې تاسو لپاره ښه فرصت دا دی چې کوم ملګري زیاتره پوښتنه همدا کوي په دې مسنجر کې مانه چې بار ته د وتلو بیا کومه لار او طریقه شته که نشته. که په عربي هیوادونو کې له هر یو هیواد نه د اروپایي هیوادونو یا هم د امریکا او کاناډا خواته د تګ سیستم برابرېږي نو اوله درجه کې به عمان وي تر څو پورې په اسانۍ سره تاسو په سفارتونو کې وخت ونیسئ او د خپلې ویزې او کارونه مخکې ویسئ. خو البته هیڅوک تضمین نشي کولی چې دا کار به ذمهواري درته دلته وکړي ځکه د کمپنۍ دا مسؤلیت جوړېږي چې تاسو دپاره یوازې ویزې تر عمانه پورې واخلي، په عمان کې د اقامې واخلي قانوني او تاسو خپل کارونه مخکې ویسئ. درېیمه کټګوري خلک کوم چې هغوی کار او کسب یې زده دی له سلماني، له خیاطي، ویرنګ سازي، مستریتوب هر کسب چې وي دوی کامیابه خلک دي. ځان دپاره کولی شي چې په عمان کې کار هم پیدا کړي او دوی ښه امکاناتو سره خپل ژوند مخکې ویسي. ساده هغه خلک چې هغوی یوازې یو څه تعلیم یې کړی وي تعلیم نه وي په عمان کې ساده کار کول غواړي د هغوی لپاره بیا یو څه سختي به دغه وي چې د کار پیدا کول څه ناڅه ستونزمن دي. هېڅوک یې تضمین درته نشي کولی خو البته دا هم امکان نه لري او نشي ورت کولی چې کار په عمان کې نشته. عمان کې کار شته خو څوک یې ضمانت درته نشي کولی. زما همکاري به دغه وي له ملګرو سره چې زه د هغه کمپنۍ سره دوی اړیکه وصل کړم، دوی سره زه همکاري په دې ویزه کې وکړم تر دې پورې د افغان په اساس باندې که چیرې دوی عمان ته راداخلېږي 2 شپې 3 شپې 5 شپې زه مېلمستیا او قدر ورته ورکړم تر څو لارښوونه ورته وکړم. نو هغه ملګري چې هغه نورو هیوادونو ته له عمان نه تګ اراده لري غواړي چې لاړ شي لومړنۍ شرایطو کې چې ما دلته کتلي دي او لوستلي مې دي هغه دا دي چې لږ تر لږه باید تاسو په عمان کې له 3 میاشتو تر 6 میاشتو پاتې شئ. نو تر 3 میاشتو پورې تاسو اکاونټ کې پیسې واچوئ، په اکاونټ کې سټیټمنټ خپل برابر کړئ، بانکي حساب مو کوي کوي په اسانۍ سره کولی شئ تاسو د شنګن ویزې لپاره اپلای وکړئ، په ویزټ ویزا باندې لاړ شئ او هلته د پاتې کېدو لپاره بیا وروسته مهاجرت کیس واچوئ. ترڅنګ برازیل، مکسیکو دې هیوادونو ته هم په اسانۍ سره بیا کولی شئ چې 3 میاشتې پس تاسو د تګ یوه لاره غوره کړئ. دا په تاسو پورې اړه لري، تاسو په امکاناتو پورې اړه لري او مهمه خبر همدا ده چې تاسو باید لږ ته لږ دلته په عمان کې پاتې شئ، په دغه اقامه باندې بینکي اکاونټ باندې څه ناڅه پیسې وخت پورې واچوئ او مخکې دا پروسیجر مخکې ویسئ په ډېر کم قیمت باندې کولی شئ اصلي منزل ته ورسېږئ او ډېر په اسانۍ سره کولی شئ. ډېری خلک موږ ترې معلومات کړي په دغه لاره باندې تللي دي، ستونزه ورته نشته ځکه دا ویزې لیګل دي. که په عمان کې تجارت کوئ که بل هیواد تجار په اساس باندې ځئ ولې چې ویزې مو تجارتي دي په اکاونټ کې هم باید پیسې اچول شوي وي، هغه باید سټیبل وي، کولی شئ مخکې لاړ شئ. خوشبخته به هغه ملګري وي چې هغه پراخه سینه ولري او لږ تر لږه دوی په عمان کې پاتې کېدو لپاره بزنس لپاره یوه لاره برابره کړي. په اسانۍ سره دوی کولی شي چې په عمان کې خپل تجارت منظم کړي. چېرته کار او کسب مسلک مو یاد وي هم خوشبخته یاستئ په عمان کې کولی شئ چې ځان دپاره خپل یو مسلک مطابق کار پیدا کړئ او مخکې کار سره ویسئ. نو په دې لاره کې انشاءالله زه پوره خدمت کې یم، ملګري پوره خدمت کې دي. زه خپله شمېره درته پرېږدم په دغه د ویډیو په متن باندې د تاسو مې هیله دغه وي دغه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ چې دوی هم وګوري او بالاخره دوی هم ترې برخمن سي. د افغان په اساس باندې انشاءالله زه پوره همکار یم درسره تر څو تاسو مو کولی شئ عمان هیواد ته راسئ. ډېر خلک د عمان په اړه باندې پوره معلومات لري، د عربي هیوادونو په اړه پوره معلومات لري، د اردو او عربي سره اشنا دي، هغوی په دې باندې پوهېږي چې سیستم خپله څنګه مخکې یوسي.
خو زه یوازې لارښوونه درته کولی سم، همکاري درسره کولی سم تر څو تاسو دلته ارام او په سکون ډکه زندګي پیل کړئ او ښه زندګي وکړئ. هغوی چې لږ څه امکانات په واک کې لري که په عمان کې زندګي غوره کوي بیرته افغانستان تګ راتګ په اسانۍ سره کولی سي. ډېرې هغه خوبیانې دي چې دوی کولی سي. که بیا هم کوم سوال در سره و په شخصي پیغام کې ماته پرېښودلی سي تر څو پورې دې ویزو نرخ په اړه باندې دې ویزو د قیمت په اړه چې کوم قانوني قیمت دی د کمپنۍ له خوا نه تاسو سره شخصي په واتساپ کې زه وغږېږم تر څو وکولی سو تاسو دا کار نتیجه ورکړي. ټولو ته ښه چانس. او یو مهمه خبره چې باید هېره نه سي هغه دا ده چې دې ویزو بندېدل او فرصت بیخي نامعلومه دی. باید واضح کوم درته چې ممکن دا ویزې یوه اونۍ کې، دوه اونۍ کې، میاشت کې د عمان د حکومت د اصولو د قانون مطابق ښایي چې بندې شي. ولې ډېرو ملګرو ته معلومات دی تېر تقریبا یو کال دا ویزې بندې وي چې اوس بېرته خلاصې شوي دي. نو دغه نه تاسو باید یو ډار او ویره ولرئ چې ویزو بندېدو نه مخکې دا فرصت ضایع نه کړئ او لږ تر لږه له وړاندې نه خپل کارونه مخکې ویسئ او په اسانۍ سره عمان ته راسئ. د دې نه وروسته خپل کارونه بیا ترتیب کړئ. ټولو ته ښه چانس غواړم. خدای دې وکړي پوښتنې مو جواب شوي وي. که بیا هم کومه پوښتنه پاتې وي نو زه انشاءالله په شخصي واتساپ کې او په مسنجر کې خدمت کوم. د الله په امان.